سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الامیني هرکلی وایم. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغان او امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې امریکا غواړي له طالبان سره مخامخ خبرې وکړي، خو لا تراوسه یې کره نیټه نه ده په ډاګه شوې. د دغه راپور له مخې د ډونالډ ټرمپ ادارې وروسته له هغې دا پرېکړه کړې چې له خپل افغان شریکانو سره دا درک کړه چې د افغانستان او سویلي اسیا لپاره د امریکا تګلاره اغیزمنه نه ده او د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر هم ناکامه دی. تراوسه په دې اړه د امریکا ادارې، افغان حکومت او طالبانو په رسمي توګه څه نه دي ویلي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د یوې ماین چاودنې له امله 2 تنه وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. دغه پیښه تېره ورځ نږدې 3:30 بجې په لتبند سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې د سیمه ییزو پولیسو د یوه قماندان د پلار پر موټر یوه ماین چاودنه وشوه. د ننګرهار د سیمه ییزو مسؤلینو په وینا په دې پیښه کې یو ولسي وګړی او یو سیمه ییز پولیس وژل شوي او د یاد سیمه ییز قماندان د پلار په ګډون 3 امنیتي سرتیري او 3 ولسي وګړي ټپیان شوي. له دې سره سم د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالۍ کې 2 ځانمرګي بریدګر موخې ته تر رسېدو مخکې ووژل شول. دغو ځانمرګو بریدګرو غوښتل په شیرګړ غونډۍ کې د سرحدي لواء 8 کنډک په نښه کړي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ د افغان ځواکونو له لوري تر پیژندنې وروسته په نښه او له منځه تللي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر مسؤلین زیاتوي چې په دې پیښه کې له بریدګرو پرته هیڅ چاته زیان نه دی اوښتی. ولسمشر غني د طبیعي پیښو له امله په پنجشیر کې له زیانمنو سره په کتنه کې وویل یادو زیانمنو ته رسېدلې مرستې کافي نه دي. ښاغلي غني په دې کتنه کې چې تېره ورځ د پنجشیر په ولایت مقام کې ترسره شوه د کور او ښار جوړولو وزارت ته لارښوونه وکړه چې د زیانمنو کورنیو ته ځمکې په پام کې ونیسي او حکومت یې د کورونو په جوړولو کې ورسره مرستې کوي. ولسمشر همداراز یاد وزارت ته لارښوونه وکړه هغه دوکانونه چې په دغه پیښه کې وران شوي د هغو لپاره د یو مناسب بازار نقشه جوړه او حکومت به یې د جوړولو په برخه کې اقدام وکړي. د پنجشیر په حصه اول ولسوالۍ کې د 15 ورځې مخکې د یوې طبیعي پیښې له امله 6 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او سلګونه کورونه او هټۍ هم زیانمنې شوي دي. کمک‌های عاجل به 250 خانواده یا هر عددی که هست باید باشه. هدایت ما با وزارت محترم شهرسازی است که جای مناسب مسکنه که در آینده موجب خطر سیلاب نباشه برشان فراهم کنه و برای هر یک از این خانواده یک مقدار کمک برای اعمار خانهشان ترتیب خواهد شد. او د رسنیو د 80 سلنې کارکوونکو او خبریالانو په ګمارنه کې د کار قانون ته پاملرنه نه کیږي. د خبریالانو د ملي ټولنې مسؤلین زیاتوي د هغې څېړنې له مخې چې د هېواد په 24 ولایتونو کې ترسره شوي د دې ښودنه کوي چې ډیری خبریالان د کار په قانون کې شته حقونو ته لاسرسی نه لري. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.